وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا زما مومنو مسلمان ورنو الله مو په دنیا او آخرت سعادت من کا غواړم چې نن دیو بل مسلې پر رابطه باندې تاسو درانه مسلمانان متوجه کوم چې هغه په اسلامي ټولنه کې د غیبت موضوع ده. زما محترم غیبت هغه لوی عیب او مرض ده چې د ګناهونو په فهرست کې د دې قدر ته لوی ګناه بل نه ښکاره کیږي. حدیث کې راغلی الغیبت اشد من الزنا، غیبت د زنا نه اشد او سخت دا خپل خوله صحیح استعمالول، رښتینی وینا کول، حق وینا کول او د مسلمان په خلاف نه خوځول، دا د مسلمان وظیفه ده. الله موږ ته حکم کوي چې ایمان والاو د الله نه ویریږئ وقولوا قولا سدیدا، نیغ او صفا او ښایسته خبره کوئ. غیبت یو خرابه خبره ده، که د مسلمان غوږ ته ورسیږي د مسلمان سخت ځوروي. غیبت ویلی کېږي د مسلمان په غیاب کې د هغه ناپسندیده خبره کول چې هغه عیب په هغه کې موجود وي او ته د هغه په غیاب کې وی، دې ته غیبت وي. او که چېرته هغه په هغه کې هغه عیب نه وي او ته باندې دا بهتان دی چې د غیبت نه بدتر دی. یو مسلمان کې یو عیب دی او ته د هغه په غیاب کې پسې شا د هغې پسې د هغه عیب راسپړي چې یاره دا مې په دې خبره بدې راځي، دې کې دا مرض دی، دې کې دا عیب دی، دې ته غیبت وي. الله موږ باندې کړي چې لا یغتب بعضکم بعضا، یو د بل غیبت مه کوئ. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، ایا خوښ ګڼي یو کس تاسو چې وخوري د خپل مسلمان ورور غوښه چې هغه مړي، یا لکه څنګه چې مړي نه غوښه غوسیان مړی په ځان نه پوهېږي چې ما نه څوک غوښه غوسوي، ځکه هغه د درد احساس دنیوي درد احساس نور نشي کولی، معاملې د آخرت سره د هغې درد احساس به نور کوي. نو دغه رنګې په غیاب کې ته مسلمان ابرو اخیسته کېږي، هغه نه پوهېږي چې زما عیب څوک باندې. ورونو نن زموږ معاشره د غیبتونو د لاسه سخته برباد ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې ډېر څه لیدلي چې امت ته وړاندې کړي او هغه د احادیثو کتابونو کې تاسو اورئ، بار بار ګورئ، علما درته بیانوي. نو غیبت یو عظیم جرم دی او د مسلمان د خفګان او د خفه کېدو سبب دی چې مسلمان پې خفه شي، نو الله موږ او تاسو نه پې خفه کېږي. ایمان والاو یو د بل غیبت مه کوئ، یو بل پسې مسخرې مه کوئ. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کېدای شي ته چا پورې خاندې هغه د الله په نس تا نه ښي. نو غیبت کې خپل ځان سړی جګ او بل مسلمان ورور ورته سپک معلومیږي، نعوذ بالله. په دې بنا باندې د غیبت نه ځان وساتئ. محترم، په کبیره ګناهونو کې ډېر کبیره ګناهونه د ژبې د لاسه کېږي، نورو اندامونو ته ډېر کم ګناهونه پاتې کېږي. دروغ په ژبه دي، کنځلې په ژبه دي، غیبت په ژبه دی، بهتان په ژبه دی، مسخرې په ژبه دي، شهادت الزور د دروغ قسم په ژبه دی، خبره بدلول په ژبه دي، زړه کې یوه په خوله بله دا په ژبه ده، الفاظ شرک په ژبه دي، الفاظ کفر په ژبه دي، د مسلمان توهین په ژبه دی، جاسوسي په ژبه کېږي، نمامت چې عظیم جرم دی، دو مسلمانان جنګول، د یو خبره یو توړل، د بل خبره بل توړل، دا په ژبه دي. ای مومنانو ژبه کنټرول کوئ، خاص کر د غیبت نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته نیکۍ وشمېرلې، بیا ورته اخر کې وایي اولا ادلک علی ملاک ذلک کله، د ټولو نیکو بنیاد درته ونه ښیم معاذه، او ورته وایي ښه یا د الله پیغمبره. قال د دواړو جهانو سردار ورته وایي کف علیک هذا واشار الى لسانه، دا بنده که رسول الله مبارک ژبې ته اشاره وکړه چې ژبه بنده ساته. معاذ بن جبل ورته وایي وانا لمؤاخذون بما نتکلم به، آیا موږ به په دې نیول کېږو چې دا موږ په ژبه کمې خبرې کوو؟ بعض خلکو ته د ژبې خبرې ګناه نه ښکاري، ورته فکر نه
قال ثكلتك امك يا معاذ. رسول الله مبارک ورته چې آی مور دې در باندې بوره شي معاذ. دا تکیه کلام کلمه ده د هغې وخت. وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. زما د امت اکثریت انسانان چې جهنم ته ورچي د خپل ژبې محسودات او لو شوي خبرې جهنم ته ورچي. زما قدرمندو ژبه کنټرول کړئ د دروغو د غیبت نه. الله رب العالمین دی زموږ ټولنه کې صداقت، د مسلمانانو خیرخواهي او ژبه په صحیح او په سدید قول باندې اموخته کول نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صلی الله علیه وسلم.